تقدیر پاشلی دی زما په امید خوري څنګه می پریوت پر ډیرو ارمانو خوري څنګه می پریوت پر ډیرو ارمانو خوري تقدیر پاشلی دی زما په امید خوري څنګه می پریوت پر ډیرو ارمانو خوري څنګه می پریوت. امام غزالی خیریه بنسټ له طریقه څخه راغلی و د لیه د منطقې سروې مو وکړله. پس له سروې د خلکو مجبوریت په اساس باندې مې دغه څه ځان ته معلوم کړه چې څه ته دوی ضرورت لري، هغه ظروف دي، لوښي دي. ولې زموږ سره دغه سامانونه په زیات اندازه مې دلته منطقې ته را انتقال کړي چې هغه ویجاړ سوي کورونه او چې دغه چیزونو ته اشد ضرورت و، موږ نسو کولی چې په یوه پلا باندې دغه شیان وښیو یا یو ځای ته انتقال کړو. ولې لیږ لیږ دغه منطقې خرابې دي، د موټرونو هېڅ لار نشي کېدلی. تاسو وینئ، مشاهده یې کوي، همدغه مندونه او اوبه دي، خراب ویجاړ ځایونه دي. وختي چې نور خلک رسېدګي نشي کولی، موږ یې په کوچني موټر کې هغه ځای ته رسوو. د نن سهار پیل له همدې ځایه څخه روان یو چې هغه خراب او ویجاړ شوو ساحو ته همدغه شیونه انتقال کړو او مستحقو کسانو ته د خپل زموږ راوړی کوم څه چې دی هغه ورته وسپارو. خدای پاک مو وساته. راځئ چې ځو. سلام علیکم. قربان حاجی صاحب کعبی دلته ګردونې ولې، قربان حاجی صاحب کعبی دلته ګردونې ولې کاری د خوارو. السلام علیکم. د یو هیوادوال نړېدلي ایران کور ته رالو چې خپل مالک ایران کې دی، مسافر دی. ولې دلته خالصه زنانې پاته دي، حویلي، اتاقونه او د ضرورت وړ توکي مطلق وجود نه لري. حال دا چې دلته د اوسېدو جوګه هم پاته نه دی. هر څه له منځه تللي دي، هر څه ویجاړ سوي دي، هر څه سیل وړي دي. خونې تاسو ته به کیمرمین در ښکاره کړي، خونې مطلق طلا یې ډکې دي، یعنې د خټو څخه ډکې دي. پردي بوټي و پردي کاڼي راغلي د دې حویلۍ ته داخل سوي، هغه اوبو راوړي. دې ځای څخه خلکو د مجبورۍ په اساس باندې کوچ کړی دی، د نورو خلکو کورو ته تللي دي هلته د اوسېدا لپاره. چې بعضو نورو مسلمانانو مرستې کړي دي، خیمې ورکړي دي، د هغه دپاره دوی هلته ځینې استفاده کوي د هغه خیمو پرچو څخه. موږ د خپل وس مطابق حسب توفیق د امام غزالي خیریه بنسټ له طریقه څخه د دغه کورو دپاره مخکې رالو، سروې مو وکړه. پس د سروې مې دا لازمه وګڼله چې هر څه خو د یو چا په وس کې نه راځي، ولې یو څه چې راتللی شي چې هغه باید لازم واوسېږي، هغه شی او مستحق ته ورسېږي، هغه مې ظروف وبلل. اوس مې د دې هر کور لپاره یو سیټ ظروف راوړي دي چې 50 کلمه ظروف لري، لوښي لري. هغه کې 12 نفرې د ډوډۍ د خوړلو شیان موجود دي، 12 نفرو دپاره د چای شیان موجود دي. ولې یو کوچنی فیملي یا کوچنی کور د دې ظروف نه علاوه د ظروف د نګاه څخه نور ضرورت و ظروف ته نه لري. دا د دغه نړېدلي کور ولاد هغه خاوند خو نسته، مالک یې ولې دغه کشر بچی دی. دغه ته مې د دوی دپاره ظروف تسلیم کړل. امام غزالي خیریه بنسټ له طریقه څخه دوی دپاره هغه د خوراکو د چای دپاره مې ظروف تسلیم کړل. السلام علیکم. د نفرتو خوري خو په ژوند یو اړوو، د نفرتو خوري تقدیر پاشلی په امید خوري څنګه می پریوت پر ډیرو ارمانو خوري څنګه می پریوت پر ډیرو ارمانو خوري. ای داسې ورځ به هم راځي چې ستا د څنګ ملګري، ای داسې ورځ به هم راځي چې ستا د څنګ ملګري پر تا به واړوي خالي د پټنو خاورې.